سلامونه نیک هیلې هیلهمند یم روغ جوړ به یاست. په یوټیوب چینل کې یو ورور زما څخه غوښتنه کړې وه، کمنټ یې کړی و چې موږ ته د یو معیاري سی وي جوړولو یو لارښود ویډیو جوړه کړه چې څنګه کولی شو چې موږ یو معیاري سی وي جوړه کړو تر څو یو پوزیشن ته چې موږ کله اپلای کوو، یو بس ته چې موږ اپلای کوو تر څو موږ شارټ لیسو. نو په دې ویډیو کې د یو معیاري سی وي جوړولو هغه مهم نکات مې درته راخیستي دي چې تاسو او کولی شئ چې خپله سی وي مو په معیاري ډول باندې جوړه کړئ تر څو یو پوزیشن ته شارټ لیست شئ. ډیری ستاسو ملګري یا دوستان شاید شکایت کوي چې موږ یو پوزیشن ته اپلای کوو هیڅ نه شارټ لیست کیږو. نو د هغو یو لوی دلیل دا وي چې ستاسو سی وي هغه معیار نه د برابره سوي، کوم چې د هغه شارټ لیست اصول دي، کوم چې د پوزیشن اصول دي، او کوم چې د یو مسلکي سی وي یا د یوې معیاري سی وي جوړولو اصول دي. نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د کاور لیټر یو بڼه وښیم چې کاور لیټر هم مهم ده چې ډیری ادارې غواړي، او د هغو سره څنګ کې به د یو معیاري سی وي هغه مهم نکات درته وښیم. نو ما دلته یو سی وي جوړه کړې ده، هغه را اوپن کوم او سټیپ بای سټیپ باندې مخته ځو. نو هیلهمند یم چې دا ویډیو به تر پای را سره وګورئ. چېرته زما یوټیوب چینل مو نه یې سبسکرایب کړی هغه د سره سبسکرایب کړئ تر څو نور ویډیوګانې هم تاسو ته په وخت در ورسیږي. دغه سی وي ما جوړه کړې ده، په دې باندې به موږ تاسو بحث کوو. کله چې تاسو سی وي جوړوئ په لومړي سر کې خو په ډېر خلص په لنډ ډول باندې خپل نوم ولیکئ او بیا له هغو سره څنګ کې ادرس ولیکئ او د ټلیفون نمبر مو ولیکئ، ایمیل ادرس مو ولیکئ. ډیری دوستان داسې لیکي چې هغه خپل معلومات ورکوي د ځان په اړه او د خپل پیدایښت نیټې، د پلار نوم او د پریزنټ ادرس، اوس چیرته اوسیږئ او مخکې چیرته اوسېدئ، دونه ډیټایل ته یا ورته وایي جندر، جنسیت مو میل او فیمیل، دې شیانو ته هېڅ ضرورت نشته. په شارټ ډول باندې په یو معیاري سی وي لپاره دا معلومات چې ما دلته لیکلي دي دا کافي دي. صحیح ده. پرسونل سټیټمنټ د ځان په اړه یو څه وضاحت ورکوئ او دې ته یو قناعت ورکوئ چې مقصد زه له دې پوزیشن ته چې اپلای کوم او یا په همدې بخش کې چې ما زده کړې کړې دي زه څومره لیواله یم او ستاسو لپاره زه څومره کار کولی شم او زما څونه انټرسټ یا زه څونه خوبایي لرم کوم ځای کې ما کار کړی. یو شارټ د ځان په اړه یو معرفت لیکئ د خپل ایجوکیشن په اړه. صحیح ده. نو دلته دویم پارټ ما ایجوکیشن راوستی ده. ګوره ځینې سی ویانو کې عموما چې یو معیاري یا مسلکي سی وي جوړوئ دلته باید هغه ستاسو کاري تجربه باید راسي، خو زه ځکه درته وایم چې د کاري تجربې او د ایجوکیشن ترمنځ دلته فرق څه شی ده. که چیرته تاسو نوي فارغ سوي یاست له مکتب څخه یا له پوهنتون نه نو او کومه تجربه نه لرئ، کاري تجربه که چیرته هم کار نه ده کړی، نو ضروري ده چې تاسو دلته اول ایجوکیشن راوړئ. او که چیرته مو کار کړی وي په کومه ادارو کې تجربه لرئ نو بیا ضروري ده چې دلته بیا تاسو هغه کاري تجربه اول ذکر کړئ، بیا ایجوکیشن په دویم اپشن کې راولئ. صحیح ده. نو ځکه په دې خاطر چې دا ورور ته ما سی وي جوړه کړې ده چې ما ته یې په یوټیوب چینل کې کمنټ کړی و دا د هغو سی وي ده، نو هغه کومه تجربه نه لري، نو ما دلته د اول هغه تعلیمي کوم ځای کې چې تعلیم کړی ده هغه معلومات مې راوستي دي. په دغه تعلیمي بخش کې لومړی په دې اړه معلومات ورکوم. ګوره دلته په ترتیب سره باید دا ولیکل سي، هغه داسې په ترتیب سره ولیکل سي چې اول باید هغه اخیري درجه یا ډیګري چې تاسو ترلاسه کړي، لکه د ورور چې دی په خوست کې په یو میخانیک انسټیټیوټ نه له ډیټابیس ډیپارټمنټ څخه په 2024 کې ګوره فارغ شوی ده. صحیح ده. بیا له هغو نه مخکې د فارمیسي ویلي ده له 2020 نه تر 2021 پورې، او له هغو نه مخکې دی بیا له مکتب نه فارغ شوی ده که نه. ډیری خلک داسې کوي چې دغه د سکول کوم دغو چې دی درجه چې دی دا اول راوړي بیا دویم همداسې غیر ترتیب. ګوره دا ستاسو په سی وي باندې ډېر بد تاثیر کوي. نو کوشش وکړئ چې هغه اخیري
تعلیم مو چې کړی ده یا کوم پوهنتون مو ویلی ده یا کوم ډپارټمنټ مو ویلی ده هغه پوهنځی مو ویلی ده یا انسټیټیوټ مو ویلی هغه اول راوړئ. صحیح ده. د هغو نه وروسته بیا هغه دویم بیا دریم راوړئ. معنا هغه اخري اول مو چې په خپل ژوند کې لکه مکتب مو ویلی بیا مو پوهنتون ویلی بیا ماسټري. معنا که یو چا ماسټري کړي هغه باید په اول درجه کې راشي بیا دویم پوهنتون راشي بیا دریم باید مکتب راشي. صحیح ده. د اوس سره څنګه سرټیفیکیټ دلته که چیرته تاسو په کوم ځای کې یو لنډ ټرینینګونه اخیستي وي یا ورکشاپونه مو اخیستي وي یو ورځنی دوه ورځنی یا یو هفته داسې یو شارټ ټرینینګونه مو اخیستي هغه دلته ذکر کوي. صحیح ده. لکه سرټیفیکیټ چې هم درکړی وي دلته زه EBC کمپنۍ مې همداسې وراچول دلته به دغه ذکر کوي. معنا د کومې کمپنۍ نه یا د کومې ادارې نه تاسو په کوم بخش کې سرټیفیکیټ اخیستی. دا خو یو شارټ ما یو سامپل یې وراچول نمونه یې ما لیکلې ده. تاسو کولی سئ چې دلته ور ولیکئ. صحیح. لکه ما دلته ولیکم زه اکاونټینګ کې یا د کمپیوټر آفیس پروګرام کې ما له EBC کمپنۍ نه دغه اخیستی سرټیفیکیټ اخیستی. په کوم ځای کې دا خوست یونیورسټي ده. په کولی سئ چې هغه بل اداره هم ور ولیکئ یا د EBC اداره کې یا په خوست پوهنتون کې دا ټرینینګ چې دایر سوی و. صحیح ده. اچیومنټ په CV کې اچیومنټس مهم دي. که چیرته تاسو اچیومنټ لرئ هغه په هغو حالات کې معنا تاسو په اداره کې یو نوښت کړی وي یا مو داسې یو څه د حل لاره اچیومنټ مو ترلاسه کړي چې هغه ادارې ته ډېره ګټه تر رسولې وي که نه. یا یو نوی سیستم مو ورته جوړ کړی وي چې د هغو مالی بخشو یا د ډیټا منیجمنت ډیټا پروسسینګ بخش پې غني سوی وي او مخکې دی داسې یو سیستم نه لرل که نه. یا په IT بخش کې مو داسې یو نوښت رامنځته کړی وي چې هغه اداره واقعا ستاسو لاسته راوړنې ستایي او د هغو سره یو نوښت رامنځته سوی وي په اداره کې. او یا یو داسې یو ډیټابیس مو ورته جوړ کړی وي داسې یو سیستم مو کنټرول کړی وي چې په هغه بخش کې د مالی سیستم مو را کنټرول کړی چې په مخکې کلونو کې د ادارې مالی سیستم معنا ډېر جنجالي او ضعیف و او تاسو دا یو نوښت رامنځته کړی وي تر څو هغه سیستمونه مو کنټرول کړي وي شفافیت مو رامنځته کړی وي او اداره ستاسو له دې کړنې نه ډېره خوشحاله وي. نو هغه بیا په اچیومنټ کې راځي. کولی سئ هغلته تاسو دلته اچیومنټ څنګه وکړئ ذکر کړئ. صحیح ده. لکه ما دلته د مثال په ډول یو دوه دانې اچیومنټونه ذکر کړي دي. صحیح ده. کمپیوټر سکیل به بیا ولیکئ ستاسو معنا په کوم بخش کې پوهیږئ په کمپیوټر کې. دا خو ما یو مثال راوړی ده لکه یو څوک وایي چې زه ورډ مې زده ده اکسس مې زده ده اکسل مې زده ده که نه. اوس دی ورور ویل دي چې زما د کمپیوټر لنګویجونه ریاکټ GS مې زده ده HTML5 مې زده CSS3 مې زده ده که نه. او داسې انټرنیټ اکسس کې پوهیږي یا یو ایمیل کولی سئ یا اپلوډ کولی سئ او په براوزر کې یو سرچ کولی سئ. همداسې ځینې کسان وایي چې ټایپینګ مې زده ده په پښتو انګلیسي او دري باندې زه ټایپینګ کولی سم. هغه کوم مهارتونه دي چې هغه تاسو لیکلی سئ. دلته بیا ادر سکیلز دي. ګوره یو سافټ سکیل هم شته. لکه څوک وایي چې زه ټایم منیجمنټ یو ښه مهارت یو ښه خاصیت لرم که نه. یو مهارت ته یو څوک وایي چې زه په وخت باندې راځم په وخت ځم او کوم کارونه چې ماته راسپارل سوي دي یا کار کوم په دفتر کې هغه زه په وخت باندې اجرا کوم که نه. یا د نن کار سبا ته نه پرېږدم یا بله ورځ ته که نه. دا ته هم ټایم منیجمنټ وایي. یو ښه پلان لري. کوم کارونه چې تاسو پلان کړئ چې سر ته یې ورسوئ هغه په وخت باندې اجرا کوئ. دا هم یو ښه سکیل ده او یو ښه کریټیویټي چې دلته ما لیکلې. معنا تاسو په اداره کې یو ښه نوښت رامنځته کوی سئ. یو ښه ډیټابیس موجود نه ده تاسو رامنځته کړی ده که نه. یو ښه پلان ډیزاین تاسو رامنځته کړی ده. یو طرح هم ورکړې. دا ټول سکیل ورته وایي. څه ده. ځینې کسان بیا په CV کې هوبیز انټرسټ لیکي که نه. ځینې کسان وایي چې زه له ولا له فوټبال او کرکټ او داسې باسکټبال سره مینه لرم که نه. دا په CV کې ذکر کول داسې زما په نظر او ډېری چې کوم سرچ کړی ده دا هېڅ ضروري نه ده چې ذکر سي.
اما تاسو باید په د هوبیز او انټرست کې هغه شیان ذکر کړئ لکه تاسو د ټکنالوژي سره اشنا یاست او علاقه ورسره لرئ که نه ډېره علاقه لرئ دا یو ښه انټرست ده چې ستاسو په سي وي باندې تاثیر کولی سي او یا ووایئ چې تاسو خپل صحت ته ډېر پاملرنه کوئ که نه پاملرنه کومه دا زما یو انټرست زه خپل صحت ته ډېره پاملرنه کوم او یا ووایئ چې معنا د رهبري مهارتونه لرم او اجتماعي یم او معنا د یو ډلې سره د یو ګروپ سره د کار کولو یو مهارت لرم دا ګوره یو ښه انټرست سو چې ستاسو په سي وي باندې ډېر تاثیر کوي او له یو سره څنګ کې تاسو کولی شئ چې ووایاست چې زه ذهین یم او یو طرحه جوړونکی شخص یم نو دا په هوبیز یا انټرست کې راتلی سي چې ستاسو په سي وي باندې ډېر تاثیر کولی سي اما دا فوټبال او کرکټ او دا شیان چې وراچول دا هیڅ په درد نه خوري او ستاسو سی وي باندې هسې ځای نیسي کوم مثبت پوینټونه ورکوي له هغو سره څنګ کې لنګویج معنا په کومو ژبو باندې تاسو پوهیږئ لکه پښتو دري انګلیسي دلته تاسو ته وایي ستاسو په د انګلیس پښتو کې ریډینګ څنګه ده یو شي ریډ کوی سئ که یا ویلی سئ که یا همداسې انګلیسي کې څنګه یاست او رایټینګ مو څنګه یاست پښتو کې لیکل کولی سئ دري کې لیکل کولی سئ په انګلیسي کې لیکل کولی سئ که یا سپیکینګ معنا پښتو باندې هم خبرې کولی سئ او په دري باندې هم خبرې کولی سئ په انګلیسي هم که نه خو کوشش وکړئ چې هغه دغه ور ولیکئ څونه چې تاسو پوهېږئ داسې نه چې یو څوک په انګلیسي نه پوهېږي او دلته اکسلینټ یا ګوډ ور اچولی وي کله چې لاړ سي بیا انټرویو ته یا امتحان ته لاړ سي ریټن ټیسټ ته لاړ سي هغلته بیا ستا هېڅ نه په پښتو نه په دري پوهېږي او یا نه په پښتو پوهېږي نه په انګلیسي پوهېږي صحیح ده نظر هغه خپل وړتیاو ته ور واچویه او له یو سره څنګ کې ګور دلته ما کاري تجربه ور اچول دا مې دې لپاره ور واچوله لکه مخکې چې ما ویل چې دا ورور وایي چې ما کوم اداره کې کار نه ده کړی کاري تجربه نه لرم نو دلته ما د شاید نور کسان له دې نه استفاده وکړي چې کاري تجربه باید په کوم ډول باندې راشي ده کاري تجربه کوشش وکړي په داسې ډول باندې ډیزاین کړي چې دلته اول هغه په کومه اداره کې مو کار شروع کړی ده هغه تاریخ دلته راوړی صحیح ده بیا هغه دویم تاریخ چې تاسو له ادارې سره کار پرېښی ده هغه دلته راوړئ که چیرته تاسو اوس هم په دې اداره کې کار کوئ نو هغلته بیا تاسو دلته بیا پریزنټ ولیکئ صحیح ده معنا اوس هم زه دلته کار کوم او دلته هغه د ادارې نوم ولیکئ لکه معنا دا کس چې دی د انګلیسي استاز ده په د مل اکاډمي کې او دلته معنا په دې ولسوالۍ کې صحیح ده نو دلته هغه د ولایت نوم ولیکئ او د ولسوالۍ یا د کلي نوم ولیکئ نو داسې یو خلاص دغه ورته ورکوي ډیټایل معلومات ورکوي دغه ریسپانسیبلیټیز یا تاسو هغه کارونه چې تاسو په دې بخش کې یا پوزیشن باندې کار کوئ د انګلیسي استاز وي تاسو کوم کارونه ترسره کول دلته یو 4-5 دانې یا هغه ستاسو لایحه وظایف چې ورته وایي یا ځینې کسان جی ډي ورته وایي جاب ډسکریپشن ورته وایي یا مقصد هغه کوم کارونه چې تاسو ته اداره درکوي چې دا کارونه ستا لایحه وظایف دي هغه باید ترسره کړي هغه باید دلته تاسو ذکر کړئ چې ما دا کارونه په دې پوزیشن کې کاوه صحیح ده نو تاسو کولی سئ دوم او دریم له هغو نه وروسته بیا مهم دغه بخش چې دی هغه ریفرنس ده ریفرنس کوشش وکړه چې ریفرنس ور واچوئ ګوره ریفرنس کې هغه وخت په کار کېږي چې معنا تاسو په کومه اداره کې کار کړی د هغې ادارې ریفرنس باید ور واچوئ او په ریفرنس کې باید ستاسو هغه که په یوه اداره کې م کار کړی خو د هغې ادارې د منیجر ستاسو کوم منیجر چې د هغو په اړه معلومات ورکوئ یا د ایچ آر په اړه معلومات ورکوئ یا د یو همکار په اړه معلومات ورکوئ صحیح ده نو که چیرته څو ادارو کې م کار کړی مختلف کې بیا هغه د اوسنۍ اداره کې چې تاسو یاست د هغو ادارې معلومات ورکوئ د مخکینۍ اداره کې چې کار کوئ د هغو په اړه معلومات ورکوئ او لکه د مخکینۍ ادارې په اړه د ایچ آر یا د منابع بشري او یا د منیجر چې تیر سوی د هغو په اړه معلومات ورکوئ د هغو نوم ورکوئ او د ادارې نوم لیکئ یا د ټلیفون نمبر یې لیکئ او
کوم ځای کې او ایمیل ادرس یې لیکئ صحیح ده. او دا اوسنۍ کومه اداره کې چې کار کوئ بیا هغه دلته لیکئ ورسره څنګ کې 1 2 داسې او د منیجر نوم او ستاسو د کوم همکار شي یا لارښود استاد شي یا روزونکی دغه نوم ورکوئ دغه ډیټایل ورکوئ هم ښه دی او یا د سوپروایزر صحیح ده. دا اول دی ځکه چې دا په یوازې په دې اداره کې کار کوي. که چېرته دویم وي نو دا شی کاپي کړئ دلته د ریفرنس دلته یوازې تاسو کولای شئ چې 2 ورته ولیکئ او هغه دغه کې د دویمې ادارې نوم ورکړئ صحیح ده نور ډیټایل ورکړئ. په هغو کې کوشش وکړئ چې ټلیفون نمبر یې وي ادرس یې وي او ایمیل یې. که چېرته ایمیل نه وي ټلیفون نمبر یې نو هغه اداره بیا دومره باور نه کوي که نه ځکه چې بیا یو څه دغه شکې کېږي چې والا د هسې په دروغ یې وراچولي که نه. بیا ځینې کسان د دې ریفرنس په جای ورته یو بل دغه لیکي متن لیکي ریفرنس نه ورکوي چې هغه ډېر تاثیر نه کوي او ستاسو په شارټ لیست کې ډېر همکاري نه کوي. لکه ورته وایي چې ریفرنس ویل بی اویلیبل اپن ریکویسټ معنا تاسو ته به ریفرنسونه دا ریفرنسونه ورته ښیي چې هغه وخت به تاسو ته زه درکمه ستاسو لپاره به مقصد زه وړاندې کړم کله چې تاسو له ما نه غوښتنه وکړه. نو غوښتنه خو دوی هغه وخت کوي کله چې ته شارټ لیست یې او کامیابه سې که نه. نو زمونږ اول شرط دا دی چې موږ باید شارټ لیست سو. نو د شارټ لیست لپاره د ریفرنسو ځای په ځای کول په سی وي کې ډېر مهم دی. نو دغه یو د سی وي لارښود و چې د دې ورور ته ما جوړه کړې وه او دغه سی وي فارمټ به زه به د دې ویډیو په ډسکرپشن کې هم کېدم کولی شئ ځینې کسان ترېنه استفاده وکړي. او یو بل چې زما په یاد سو هغه د کاور لیټر دغه د جوړول دي که نه. دلته ما یو سمپل کاور لیټر جوړ کړی ده زه به هم هغه تاسو ته اوفن کړم صحیح ده. داسې یو کاور لیټر تاسو جوړ کړئ ولیکئ هغه خپل انټرسټ مو ورته وښیاست. په اول بخش کې باید تاسو د خپل ځان په اړه معلومات ورکړئ او د خپل څونه لیوالتیا لرئ له دې پوزیشن سره او داسې ووایئ چې دا پوزیشن ته زه اپلای کوم دا ما چیرته پیدا کړو په کوم ځای کې. لکه ووایم چې انګلیش لینګویج ټیچر پوزیشن ته زه اپلای کوم او دا پوزیشن ما په اکبر ویبسایټ کې څنګه وکړو پیدا کړو. داسې یو شارټ ولیکئ او که ورته ولیکئ چې زما زه څومره تجربه لرم په دې بخش کې او له کوم ادارو سره مې کار کړی په اول پاراګراف کې صحیح ده. بیا وروسته ورته لیکئ چې زما انټرست څومره ده او زه کوم کارونه کولی شم. که چېرته تاسو ما هایر کړئ زه به کوم نوښتونه راولم او ستاسو کار به څنګه مخته ویسم. داسې یو شارټ سمري یا ډسکرپشن ورته لیکئ تر څو هغو ته قناعت ورکړئ صحیح ده. دریم پاراګراف کې بیا معلومات ورکوئ چې که چېرته تاسو نور معلومات زما په اړه پکار وي سی وي مې تاسو سره اټچ کړې ده نو کولی شئ یا شریکه کړې ده هغه وګورئ نو زما په اړه به نور معلومات پوه شئ صحیح ده. بیا دلته خپل نوم لیکئ ادرس لیکئ ایمیل لیکئ ټلیفون شمیره او لینکډین اکاونټ که لرئ هغه دلته ور ولیکئ صحیح ده. نو د کاور لیټر اټچ کول په هغه وخت کې کیږي چې تاسو نه یې په د پوزیشن په پای کې غوښتنه کړې وي. هغلته لیکلي وي چې مقصد تاسو کولی شئ چې موږ ته سی وي او کاور لیټر ولیکئ. که چېرته غوښتنه د کاور لیټر کړي بیا یې ورسره شریک کړئ. که چېرته د کاور لیټر غوښتنه نه وي کړې بیا کوشش وکړئ چې کاور لیټر ورسره مه شریکوئ. نو دغه د نن ورځې ویډیو وه چې څنګه کولی شو چې موږ صحیح کاور لیټر او صحیح یو معیاري سی وي جوړه کړو. په راتلونکي ویډیو کې به تاسو لپاره زه دا وایم چې د یوې سی وي د بشپړېدو څخه وروسته کوم مهم ټکي دي چې موږ باید په نظر کې ونیسو. په هغو په اړه به زه ویډیو درته جوړه کړم چې ستاسو په شارټ لیست کې ډېر مهم دي او هغو ته باید تاسو فکر وکړئ او له هغو نه وروسته به هغه 12 خطاګانې یا عادي موږ ورته غلطیانې چې تاسو یې باید په سی وي کې تکرار نه کړئ هغه درته وښیم چې کوم 12 غلطیانې دي
چې هغه تاسو کله چې ولیکئ هغو ته فکر وي تر څو هغه تکرار نه کړي. نو که چېرته دا لارښود ویډیو مو خوښه سوې وي درسره لایک یې کړئ، له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغه هم ترېنه استفاده وکړي. او که چېرته تاسو کوم سوال نظر او یا هم غوښتنه لرئ ما ته کولی سئ چې په دې واتساپ شمیره باندې چې ذکر سوې ده ما ته ووایاست، او یا هم د دې ویډیو په ډسکریپشن کې ما ته په کمنټ بخش کې ولیکئ، انشاءالله زه به تاسو ته جواب درکوم.